د هیواد د عامه روغتیا وزیر په غزني کې د هیموډیالیز یعنی د پښتورګو د ناروغیو د درملنې مرکز او 24 ساعته امبولانس خدمتونو پروژې پرانیستې. هغه په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د هیواد په روغتونونو کې شته اسانتیاوې د ناروغانو لپاره بسنه کوي او دغه وزارت په دې هڅه کې دی چې نور معیاري روغتونونه جوړ کړي ترڅو د هغو ناروغانو مخه ونیسي چې د درملنې لپاره بهر ته سفر کوي. علاج معالجه لرو البته بساینه نه کوي. ان شاء الله ډیر امکانات هم پکاره چولې چې په داخل دغه هم په خصوصي سکتور کې او هم په دولتي سکتور کې موږ د شفاخانه جوړې کو خو ودرو چې زمونږ افغانان دغه احتیاجونه خلاص شي. همدارنګه په نور مرزونو په نور بخښونو کې یو دغه نه هیموډایلیز دی. هیموډایلیز تاسو ته ملګرو وایي چې دغه د وینې د صفایي ډایلاسیس د دې لپاره به خلک نور وطن ته سفرونه وکول الته مشکلاتو. په همدې حال کې د غزني د عامه روغتیا رئیس وایي چې د هیموډیالیز څانګه یوه مهمه برخه ده او د هغې په پرانیستلو سره به د زرګونو ناروغانو درملنه ترسره کړي. د دې ماشینانو د افتتاح سره به د موږ او تاسو د زرهاو مریضانو د ژوند سبب جوړېدای شي. ګورو چې ورځ ته بلې اقلیم تغییر کړی، دواګانې ورځ ته بلې د وینې ته خرابی د پښتورګو خرابی ته ورځ ته بلې زمینه د مساعدېږي. په مقابل کې د موږ قوي رهبري با تعهد رهبري په همدې پلان کوي ترڅو څنګه په مقابل کې ورته قوي ماشینري ولایتونو ته ولېږي. موږ د عامه روغتیا د وزارت د بودیجې نه چې انکشافي بودیجه ده او اختیاري د وزارت مالیې اختیاري بودیجه ده د دې بودیجې په مرسته موږ دا ماشینونه د تدارکاتو ریاست له طریق نه خریداري کړي او دا ماشینونو قیمت مجموعاً 15 میلیونه افغانۍ ده. په همدې حال کې د غزني د عامه روغتیا د امبولانس مسؤل وایي چې د دوی امبولانس خدمتونه په دې ولایت کې او په لومړي نمبر لویه لاره 24 ساعته فعال دي او د 102 شمیرې له لارې په وړیا ډول وصل دي. الحمدلله موږ د ریاست تر چتر لاندې و امبولانس لرو او و امبولانس دغه 102 شارکود یا ځانګړې شمارې سره موږ نن ورځ الحمدلله افتتاح وکړه د غزني محترم او قدرمن ولس لپاره چې انشاءالله دغه خدمات به موږ 24 ساعته دغه ولس لپاره وړاندې کوو. د یادونې وړ ده چې د هیموډیالیز څانګې خدمتونه په هیواد کې په 13 ولایتونو کې وړیا ترسره کیږي او په شخصي روغتونونو کې د دغه ناروغۍ د درملنې لګښت په اونۍ کې د 9,500 تر 9,000 افغانیو پورې دی.